او چې کم سړی د نورو خبرو ته اهمیت نه ورکوي صرف خپل خبره کوي نو غنی خان بابادي ته ډېر په بد نظر ګوري. هغه وایي چې ویل کمتر وایا خو په هنر وایا، چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. زما د پوکم دوه کالو لور ده چې هغې ته وایي دې خوا راشه نو راشي، چې کینه نو کینی او خبرې نشي کولی. کم انسان چې صرف خپله خبره کوي هغې ته اهمیت ورکوي، د نورو خلکو خبرو ته اهمیت نه ورکوي او نه اوري، نو د ده فیصلې به اکثر ګډې وډې وي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر صاحب زموږ دا سوال دی، بعضې خلک چې د خپلو خبرو له ډېر اهمیت ورکوي او د بل خبره نه اوري، نو دې باره کې څه څه زما خوږه بچې که موږ لږ سوچو که نو خدای پاک موږ له دوه غوږونه راکړي دي او یوې ژبه راکړې ده، نو معلومه دا خبره شوله چې موږ به اورو ډېر او ویل به نسبتاً کم کوو. کم خلک هم چې ښې فیصلې کوي تاسو وګورئ هغې د نورې خبرې او رایې ډېرې اخلي او ډېر اوري، پس د هغې نه بیا څه خبره کوي یا څه فیصله کوي. او چې کم سړی د نورو خبرو ته اهمیت نه ورکوي صرف خپله خبره کوي نو غنی خان بابادي ته ډېر په بد نظر ګوري. هغه وایي چې ویل کمتر وایا خو په هنر وایا، چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. نو مطلب دا دی چې ویل کم وایا خو په هنر وایا، په سوچ او فکر باندې وایا. او دا عین د فطرت مطابق ده. تاسو وګورئ ماشوم اول چې کم دی نو اورېدل زده کوي، پس ته هغې نه ویل زده کوي. کم انسان چې اوریدی نشي یا کم ماشوم چې اوریدی نشي نو هغه بیا خبرې هم نشي کولی، او چې کم انسان اوریدل کولی شي نو پس ته هغې نه هغه بیا خبرې کولی شي. زما د پوکم دوه کالو لور ده چې هغې ته وایي دې خوا راشه نو راشي، چې کینه نو کینی او خبرې نشي کولی. مطلب دا دی په خبره پوهیږي، خبرې اوري خو کولی نشي. نو که مونږ او تاسو په دنیا کې یو کامیاب لیډر یا یو کامیاب انسان جوړېدل غواړو نو اوریدل به ډیر کوو او د اوریدلو نه وروسته به پرې سوچ کوو او د هغې نه وروسته به فیصله کوو چې دا خبره ټیک ده که غلطه ده. نو دغه انسان کامیاب انسان جوړېدی شي. او کم انسان چې صرف خپله خبره کوي هغې ته اهمیت ورکوي، د نورو خلکو خبرو ته اهمیت نه ورکوي او نه اوري، نو د ده فیصلې به اکثر ګډې وډې وي. ځکه چې د انسان ځان له عقل او د ټولو انسانانو عقل چې راجمع شي خامخا فرق پکې وي. نو په کور کې خو یو فرد نه وي که نه، ډېر افراد او ډېر کسان وي. نو چېرته د یو انسان عقل او چېرته کور کې د دوه دریو کسانو عقل، نو لازمي خبره ده په مشوره کې خیر هم وي او د نورو خبره چې انسان ووري نو هغه خپله موقف ورته کله کله ټیک او کله کله غلط ښکاره شي، نو هغه یو ښه فیصلې ته ورسیږي. نو دغه یو کامیاب انسان وي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ، بریالي اوسئ. السلام علیکم. د سوات پوهنتون د سټوډنټانو لپاره یو زیری دی او هغه دا دی که چېرې فرض که تاسو ما سره په ټاک شوز کې حصه اخیستل غواړئ نو هم نن خپل رجسټریشن فارم فل کړئ او په واتساپ باندې هم رابطه وکړئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.